سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. باب افغانستان خپله څلورمه لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کړې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوریزې لوبې ترسره شوې دي چې یو لوبه افغانستان او دوې لوبې سریلانکا ګټلې دي. افغانستان د اسیا جام لومړي پړاو کې سریلانکا ته په زړه پورې ماتې ورکړه، خو په دوهم پړاو کې یې د سریلانکا څخه ماتې ومنله. به په دې نړیوال جام کې د خپل ځای ساتلو لپاره بیا سره مخامخ شي. سریلانکا د آیرلینډ څخه د بریا وروسته دوه پرله پسې لوبو کې نیوزیلینډ او اسټرالیا ته ماتې ومنله او د دریو لوبو وروسته یوازې 2 پوینټونه له ځانه سره لري. خو افغانستان د لومړۍ ماتې وروسته دوه پرله پسې لوبې د باران له وجې ترسره نه شوې او له دواړو لوبو یو پوینټ لاسته ورغی. افغانستان دا مهال د دریو لوبو وروسته 2 پوینټونه له ځانه سره لري. د دې دواړو لوبډلو لپاره دا د ناک آوټ لوبه شمیرل کیږي، خو د هوا حالاتو ریپورټ ښکاره کوي چې لا هم د باران امکانات ډیر دي او ښایي دا لوبه هم د باران له وجې ونه شي. که لوبه د باران له وجې ونه شي نو بیا هم د دواړو لوبډلو د نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره امکانات لا ختم نه دي، خو د دوی برخلیک به راروانې لوبې معلوموي. که چیرې لوبه وشي نو افغانستان باید داسې لوبه وکړي چې د سریلانکا لوبې پلان او ترتیب ورخراب کړي. سریلانکا د افغانستان په خلاف روحیه قوي ده او دوی د افغانستان په پرتله اسټرالیا کې ډیر لوبې ترسره کړې دي. کوشال مندز چې سریلانکا لپاره په 6 لوبو کې 180 منډې ترسره کړې دي د 150 سټرایک ریټ سره، او پاتوم نیسنګا چې 90 سټرایک ریټ سره 130 منډې جوړې کړي. کېدای شي په دې لوبه کې د سریلانکا لپاره کلیدي لوبغاړي واوسي. افغانستان د انګلند په خلاف د توپوهنې په برخه کې ښه کارکردګي وړاندې نه کړه. په 112 منډو کې افغانستان ټول لوبغاړي وسوځېدل، خو د سریلانکا د تېزې توپ اچونې په برخه کې ډیر ښه نه ده ثابته شوې او افغانستان کولی شي له همدې نقطې ګټه پورته کړي. رحمان الله ګربز چې د سریلانکا په خلاف یې اسیایي جام کې 18 توپونو باندې 40 منډې او په 45 توپونو باندې 80 منډې کړي او د سریلانکن لوبغاړو سره په سریلانکن لیګ کې هم ډېرې لوبې کړي. تر نورو ډېر ګربز ته د مخالفې لوبډلې بالران ښه معلوم دي او دی به په ډېرې قوي روحیې سره میدان ته ښکته شي. ابراهیم ځدراڼ څخه دا ځل ډیره زیاته تمه کیدای شي د توپوهنې په برخه کې، او د حضرت زادي پر ځای چې د عضلاتو د درد له وجې نشوه کولی لوبه ترسره کړي د ګلبدین نایب د لوبډلې برخه شو. تمه کیږي چې لوبډله کې حضرت نه بغیر نور ډیر بدلون رانشي، ځکه چې افغانستان د انګلند د لوبې څخه بله لوبه نه ده ترسره کړې نو ښایي لوبډله هماغه شان انتخاب شي.